ته به راشې مګر ډېر به وي ناوخته په کوڅه کې به زمونږ شور ماشور وي زه به کټ کې د کور مخ ته یم چا ایښی او په ما باندې به سپین کفن راخور وي ټلیفون به مې د تل لپاره بند شي زرګونو میسیجونه به راوکړې ښه به پوه شي چې دا نشته نور دنیا کې باوجود د دې زنګونه به راوکړې له خندا ډکه څېره به مې شي ورکه زه به نور د خلکو سترګو نه فنا یم زما قدر به د مرګ نه وروسته درشي بیا به ډېرې چغې ووهې چې ستا یم ملکزی صاحب ورپسې ګورم هر ځای په خوب کې وینم ورپسې ګورم هر ځای په خوب کې وینم راڅخه ورک وي یو سړی په خوب کې وینم دا یو څو ورځې د یو چا پوره کوم مشکلات دا یو څو شپې کېږي چې خدای په خوب کې وینم ولې ازار کوي دا ولې کوي ولې ازار کوي دا ولې کوي چې انتظار کوي دا ولې کوي او چا درته تمه د راتلو درکړي چا درته تمه د راتلو درکړي د ګوتو شمار کوي دا ولې کوي څومره ښکلی بیت دی ډېر لیونو په رقم وخاندمه ډېر ښه غزل دی د لیونو په رقم وخاندمه له حده ډېر چې شي غم وخاندمه زه د مغروره یار رټلو ته هم ملکزی صاحب زه د مغروره یار رټلو ته هم لکه په شانې د ډم وخاندم د لوی لیزال رب په سپېڅلې نامه چې بخونکی او رحیم ذات دی د ورک ستوري ادبي خپرونې قدرمندو کتونکو په سلامونو مو هرکلی کوم په دې هیله او په دې امید چې روغ جوړ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي کتونکو نن را سره په خپرونه کې له ډېره ښه بخته ډېر زیات قدرمن او درانه مېلمانه وحید الله قلمیار صاحب همدارنګه شبیر احمد دراني صاحب ذکر الله ظهیر صاحب او محمد یونس اذان صاحب را سره مېلمانه دي نن به له دې څخه خوندور شعرونه ریکارډ کوو تر پایه مو ملتیا وکړئ او زه ستاسې ورور نجیب الله ملکزی تاسو ته مخاطب یم یو ځل بیا د ګلونو ښار له ننګرهار څخه نو قلمیار صاحب تاسو په خپرونه کې ښه راغلاست او ورکلی وایو ستړی مه شئ هر کله راشئ ډېره زیاته مننه چې په دې ادبي بنډار کې تاسې له موږ سره یو ځای شوئ ډېره زیاته مننه سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسې ته کتونکو ته په دې هیله امید چې ټول به ښه وي او د ژوند چارې به ښې روانې وي ډېره زیاته مننه قدرمن قلمیار صاحب ستاسې په ژوند فن خو مونږ غږېدلي یو ادبي بنډار دی ملګري به هم په تمه وي نوی کم انتخاب یا کم غزل وي ډېر خوند به وکړي ډېره مننه په سر کې به څه بیتونه او یو لنډ شان نظم به ووایم ضرورتونه لور په لور سترګو ته ودرېږي او بیا د کلي د خان پور سترګو ته ودرېږي ضرورتونه لور په لور سترګو ته ودرېږي او بیا د کلي د خان پور سترګو ته ودرېږي زه چې په ښار کې څوک بېوسه زنانه وګورم ما ته مې خپله بوډۍ مور سترګو ته ودرېږي زه چې په ښار کې څوک بېوسه زنانه وګورم ما ته مې خپله بوډۍ مور سترګو ته ودرېږي زه ورکتی نه شم چې چېرته هم جینۍ راګوري له حیا سر ټیټوم خور سترګو ته ودرېږي ډېر ښه دی نظم به ووایم چې ته به راشې مګر ډېر به وي ناوخته ته به راشې مګر ډېر به وي ناوخته په کوڅه کې به زمونږ شور ماشور وي زه به کټ کې د کور مخ ته یم چا ایښی او په ما باندې به سپین کفن راخور وي ټلیفون به مې د تل لپاره بند شي زرګونو میسیجونه به راوکړې ښه به پوه شي چې دا نشته نور دنیا کې باوجود د دې زنګونه به راوکړې له خندا ډکه څېره به مې شي ورکه زه به نور د خلکو سترګو نه فنا یم زما قدر به د مرګ نه وروسته درشي بیا به ډېرې چغې ووهې چې ستا یم زما غږ زما کیسې به در یادېږي بې اختیاره به په ما پسې بیا ژاړې لیونی به شي ویښتان به د خپل وشلی په سلګو کې به مې بېرته له خدای غواړې قلمیار به درنه خړې خاورې وخوري ګلابه کې بیا کوي به ارمانونه هر یو ځای کې به مې نښې درته ښکاري سولوي به د یو بل پسې لاسونه ته به راشې مګر ډېر به وي ناوخته په کوڅه کې به زمونږ شور ماشور وي زه به کټ کې د کور مخ ته یم چا ایښی او په ما باندې به سپین کفن راخور ډېره مننه خدای دې نه کړي قلمیار صاحب ډېر ښکلی نظم و دردونکی و ډېره زیاته مننه اوس به ډېر زیات محترم او ښاغلي شبیر احمد دراني صاحب ته بلنه ورکړو چې په بنډار کې یو څه انتخاب غزل وي یا نظم وي له موږ سره شریک کړي
سلامونه نیکې هیلې ملکزی صاحب تاسو ته او ستاسو د طریقه د ورک ستوري ادبي بهیر ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. ډیره زیاته مننه قدرمن دراني صاحب چې راغلی په دې بنډار کې له موږ سره شریک شوی. دراني صاحب څه به موږ ته وایي؟ ډېر په مینه در څخه اورو. اول به یو څو بیتونه دي چې ملکزی صاحب ورپسې ګورم هر ځای په خوب کې وینم، ورپسې ګورم هر ځای په خوب کې وینم، راڅخه ورک وي یو سړی په خوب کې وینم. دا یو څو ورځې د یو چا پوره کوم مشکلات، دا یو څو شپې کېږي چې خدای په خوب کې وینم. دا یو څو ورځې د یو چا پوره کوم مشکلات، دا یو څو شپې کېږي چې خدای په خوب کې وینم. او غزل دی چې پر هر ذرې ذرې وجود، پر هر ذرې ذرې وجود، هر شپه وړم پورته ټوټې وجود. ډېر ښه دی قربان. پر هر ذرې ذرې وجود، هر شپه وړم کور ته ټوټې وجود. اذان صاحب در څخه زر مننه کړم چې را سره نیم دې کړو عادي وجود. زر مننه کړم چې را سره نیم دې کړو عادي وجود. شکر په دې خبره فخر کوم چې مې ساتلی له نشي وجود. شکر په دې خبره فخر کوم چې مې ساتلی له نشي وجود. زما وجود کړه د هغې خدایه، بیا ما ته راکړه د هغې وجود. او خدای نږدې را سره وغږېږه، درته راوړی مې نږدې وجود. خدای نږدې را سره وغږېږه، درته راوړی مې نږدې وجود. شبیره جنګ داسې بدبخته کړلو چې نه مو لاس لري نه خپې وجود. او یو بل وړوکی غزل دی چې را سره به هم د شپې وي محترمه، زما دومره اندېښنې وي محترمه، را سره به هم د شپې وي محترمه، زما دومره اندېښنې وي محترمه. محترمه انسانیت خلکو ته نه و، محترمې به پیسې وي محترمه. محترمه انسانیت خلکو ته نه و، محترمې به پیسې وي محترمه. زړه سکون ته دا نشې مشې بس وي، زړه سکون ته خو سجدې وي محترمه. ډېر ښه دی. او چې زه د داسې یو سړي نښه نښان یم، زه د داسې یو سړي نښه نښان یم چې تابع یې فرښتې وي محترمه. قربان. زه د داسې یو سړي نښه نښان یم چې تابع یې فرښتې وي محترمه. ما له رب سره کولې د شپې خوب کې، رب له ما سره کیسې وي محترمه. او چې له هرې بلا سم دم راوتلم، دعاګانې دادې وي محترمه. ډېر ښه دی. او تا په ما کې ځان قربان، چې له هرې بلا سم دم راوتلم، دعاګانې دادې وي محترمه. تا په ما کې ځان ونه لید شبیره، خو په ما کې دې ریښې وي محترمه. تا په ما کې ځان ونه لید شبیره، خو په ما کې دې ریښې وي محترمه. ډېر ښه دراني صاحب، ډېر ډاډ ومنه، ډېر ښکلي غزلونه او ډېر خوند یې وکړه. دراني صاحب څخه ډېره زیاته مننه. اوس د بنډار په دې برخه کې ذکر الله ظهیر صاحب ته راګرځو او له دې څخه خوندوره شاعري اورو. ظهیر صاحب مهرباني. مینه ادب تاسو نه ملکزی صاحب او ستاسې له طریقه د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو لیدونکو ته په دې هیله چې ښه به اوسئ. غزل ته راګرځم چې ولې ازار کوي دا ولې کوي، ولې ازار کوي دا ولې کوي، چې انتظار کوي دا ولې کوي. او چا درته تمه د راتلو درکړې، چا درته تمه د راتلو درکړې، د ګوتو شمار کوي دا ولې کوي. ډېره زیاته مننه ملکزی صاحب. او ولې غمونو ته ځواني ورکوي، ولې غمونو ته ځواني ورکوي، ولې اظهار کوي دا ولې کوي. او شاعره ته د لوړ معیار سړی، شاعره ته د لوړ معیار سړی، شیر په دربار کوي دا ولې کوي. او رقیبه ته څومره له بده ذاتي، رقیبه ته څومره له بده ذاتي، له شا گزار کوي دا ولې کوي. مننه. او وروستی بیت دی چې ظهیره ودرېږه لږ صبر وکړه، ظهیره ودرېږه لږ صبر وکړه، دومره تلوار کوي دا ولې کوي. ډېره زیاته مننه قدرمن ظهیر صاحب. ډېر ښکلی غزل و، ډېر ډاډ واخله. نو اوس د بنډار په دې برخه کې ډېر زیات محترم او ښاغلي محمد یونس اذان صاحب ته راګرځو. دی په ځوانو شاعرانو کې ډېر نوی خیال لري او ښه شاعري کوي. اذان صاحب مهرباني. سلام، مینه، ادب ملکزی صاحب تاسو ته، ستاسو له طریقه د ورک ستوري ادبي خپرونې ټولو لیدونکو او مینوالو ته ډېره زیاته مننه. اذان صاحب مهرباني. مننه وروره. د لیونو په رقم وخاندمه. ډېر ښه غزل دی. د لیونو په رقم وخاندمه له حده ډېر چې شي غم وخاندمه. زه د مغروره یار رټلو ته هم
ملکزی صاحب زه د مغروره یار رټلو ته هم لکه په شانې د ډمو خان ما ته مې ودرېږي یاران سترګو ته ما ته مې ودرېږي یاران سترګو ته چې چېرته یاد شي له ډمو خاندم که د غربت بلا مې څومره جړی که د غربت بلا مې څومره جړی چې ته را یاد شي صنم وخاندم ډېر ښه دی غټه ګیره یار ته ژاړې توبه غټه ګیره یار ته ژاړې توبه ځانه تا بولې سم وخاند ډېر ښه ډېره زیاته مننه قدرمنه ځان صاحب ملګرو له تاسې هم ډېره زیاته مننه چې په دې بنډار کې له موږ سره یو ځای شوې یوه ښکلې مشاعره برابره شوه له راتګ مو ډېره زیاته مننه نو ملګرو دا وه د ورک ستوري ادبي خپرونه چې ما نجیب الله ملکزي او د کیمرې تر شا ناست ملګري فیض الله شیرزاد تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې ښه وختونه ښې چارې د لوی الله په امان